باقاعده تصویر د هغه نمبر هر څه به زه پبلیک کوم. زه سره پاره یم زه به هغه پبلیک کوم. السلام علیکم ګرانو مینوالو، زه فیضان ګلستاني یو ځل بیا حاضر یم. دوستانو تاسو په سټارټینګ دا ورکوټ شان کلیپ هم صحیح کو د شکیبا افغان هغه نو دې دا خبرو که چې نن نه پس به چې دی نو چې کوم یو کس ما نه به ډیمانډ کوي، کلیپ خو تاسو واورېدو که نه، نو چې کوم یو کس په ما نه به ډیمانډ کوي یعنی باقي خبر باندې تاسو پوهیږئ، نو زه به د هغه کس تصویر د هغه موبایل نمبر د هغه مکمل ډیټا په سوشل میډیا باندې به ورکوم چې د هغه ریکارډینګ به کوم چې دا کس ما نه دا ډیمانډ کوي. نو ورسره چې کوم آینه د کنجرتوب اظهر سیما ورسره ناست دی، نو ده ورته فورا ورته وویل دا زه څه دپاره ناست یم، دا کار په ما پرېږده، ولې چې زه دا کار ډېر ښه طریقې سره کولی شم او تاسو له چل نه درځي، صرف د دې کار ما له چل راځي زه به کوم، ولې چې زما دا شوق دی، زما فیلډ دی او دې نه مخکې ما دا کارونه کړي دي، نو دا به زه چې دی نو په خپله به لګوم خپل سوشل میډیا باندې. نو دا د ده اوقات دی، دا د اصلیت دی. نو شکیبه نه به چې دی نو څوک به ډیمانډ کوي؟ اولنۍ خبره خو دا ده، هغه کس به بېوقوف وي چې څوک دی نه به ډیمانډ کوي. او د ډیمانډ کولو مقصد څه دی؟ دوستانو خبره داسې ده چې کوم انسان په خپله صحیح وي نو هغه هېڅ چېرې نشي غلط کېدی. دنیا دې ورپسې لګیا وي، هغه په خپله صحیح دی که نه، د دنیا به پروا به هم نه ساتي چې څوک ورته خبرو کې په دې مخ باندې به وله یو څپېړه ورکوي خپل کار کوه، او چې کوم په خپله کرپټ دی نو لازمي خبره ده هر یو کس به ورته چې دی نو خبره به ورته کوي. نو د خبر کول مقصد صرف اور صرف دا دی او شکیبا ناز دې خواته لګیا ده، اوس دا هتکنډې چې دی نو اوس دا پروپوګنډې شروع کړه چې کوم یو کس په ما ته به خبره کوي ډیمانډ به کوي، نو زه به په سوشل میډیا باندې به ورکوم د هغه ویډیوز آډیو هر یو. نو د دې د سوشل میډیا باندې د کولو څخه فایده وه، خوند به هله کړی وی چې دې چاته هغه وینا یې نه وی کړی چې څوک درنه ډیمانډ کوي نو دې به د هغې ویډیو به په سوشل میډیا باندې ورکړی، ځکه به خوند مزه به وه. نو ورسره چې کوم کس ناست دی دا هم همداسې دی، تاسو خو پېژنئ. بس دوستانو زما دا میسج دا پیغام هم له خپل دوستانو سره شیر کوم، که ویډیو کې مانه څه غلطي شوي نو زه بخښنه غواړم. انشاءالله ډېر ژر تاسو سره یوې نوې ویډیو کې به ملاقات کېږي. د خپل ځان ډېر ډېر خیال ساتئ. د الله په امان، والسلام.